بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، نور آغا نوریم د افغانستان د الکترونیکي زده کړو د انګریزي ژبې ښوونکی. هیله ده چې تاسو ټول جوړ او روغ اوسیږئ. په دریم درس کې تاسو ته د انګریزي ژبې د بې آوازه تورو تلفظونه وړاندې کوو. هیله ده چې درس تر پای پورې راسره یو ځای وګورئ. راځو د درس پر لور باندې. لومړی راځو pronunciation of consonant letters د بې آوازه تورو تلفظ. زموږ د بې آوازه تورو پیل د بي توري څخه کیږي، یعنی بي توری بې آوازه توری دی. بي په بي باندې تلفظ کیږي، مثال یې په بو کې واضح شوی دی. تاسو ورته ګورئ د بوک لومړی توری د بي توری دی. بوک، بوک معنا کتاب. او ځینې استثناءات هم شته چې هلته بي خاموشه پاتیږي، بي آواز نه ورکوي. نو هغه که چیرې چا در څخه وپوښتل چې په کومو ځایونو کې بي آواز نه لري، په کومو ځایونو کې بي خاموشه پاتیږي، تاسې به دوه قوانین ورته مخته ایږدئ. لومړی، کله چې بي د ټي څخه مخکې راغله، په هغه حالت کې بي آواز له لاسه ورکوي، یعنی نه ویل کیږي. اوس دغه اکثره زده کوونکي داسې وایي چې ډپت، دا غلط دی. دلته بي خاموشه پاتیږي، بي خپل آواز له لاسه ورکوي، دا به تاسې کراس مارک کوئ. یوازې به یې ډي ای ټي وایاست، یعنی بي به په دې کې خاموش وي، خو لیکل کیږي په قوانینو کې. دا به تاسې دا ډول وایاست: ډټ، ډټ، ډټ معنا پور. دوهم قانون کې هم که چیرې د ام څخه وروسته بي راغلل، هلته بي خاموشه پاتیږي. هر کله که چیرې داسې لغاتونو سره مخ شولاست چې په پای کې بي راغلی وه او د بي څخه مخکې د ام توری واقع شوی و، هلته بي خپل آواز له لاسه ورکوي، بي خاموشه پاتیږي. نو که تر اوسه پورې مو دا لغات په کم باندې تلفظ کوئ، نور یې په هغه باندې مه تلفظ کوئ. نور دا لغات به تاسې په کم باندې تلفظ کوئ. کم معنا ژمنځ، کم، کم، کم. بي خاموشه ده، بي خپل آواز له لاسه ورکړی دی. دوهم توری د سی توری دی چې دا په سین او کاف باندې تلفظ کیږي. اوس څه وخت دا په سین باندې تلفظ کیږي، هغه دلته مو یو درې توري تاسو ته فقط په نښه کړي دي. هر کله چې د سی څخه وروسته یا د سی و مخته آی، ای او وای توري راغلل، هلته د سین آواز ورکوي. دا قانون باید ښه یاد وي. هر کله چې د سی مخته آی، ای او وای توري راغلل، هلته د سین آواز ورکوي. مثال دلته تاسو ته د سی ټي یعنی ښار لغات کې واضح شوی دی. تاسو وګورئ د سی مخته آی توری راغلی دی. نور بغیر له دغو درو تورو څخه نور هر توری چې ورسره راسي، هلته د کاپ آواز ورکوي. اوس په کرایم لغات کې یو مثال ښه واضح شوی دی. کرایم د سی و مخته آر راغلی دی، دلته به تاسې دا په کې باندې یا کا باندې تلفظ کوئ. اوس کرایم معنا جرم، کرایم، کرایم، کرایم. دریم توری د ډي توری دی، دا په دال او ډال باندې تلفظ کیږي. مثال یې د ډور په لغات کې ښه واضح شوی دی. لومړی توری یې د ډي توری دی. تاسو وګورئ ډور معنا دروازه، ډور، ډور، ډور. او ځینې استثناءات هم لري چې هلته ډي خپل آواز له لاسه ورکوي، یعنی ډي مطلقا نه ویل کیږي. که چیرې تاسو داسې کلمې ولیدلې چې ډي د جی څخه مخکې راغلی وه، هلته به تاسې ډي نه تلفظ کوئ. اوس په دې کې که چیرې تر اوسه پورې دا په اډجکټیو باندې تلفظ کوئ، نور یې مه تلفظ کوئ. اوس تاسې به دا معیاري دا ډول تلفظ کوئ: اډجکټیو، اډجکټیو، اډجکټیو. یعنی ډي خاموشه ده خو لیکل کیږي. څلورم توری د اف توری دی چې دا په عربي ف باندې تلفظ کیږي. مثال یې په فادر لغات کې ښه واضح شوی دی. تاسو ګورئ لومړی توری د اف توری دی. فادر معنا پلار، فادر، father, father.
دوهم مثال هم همدغسې ډول دی. تاسو ګورئ فارمر معنا بزګر، کروندګر. په دې کې د اف توری راغلی دی، دا موږ په عربي ف باندې تلفظ کوو. فارمر یعنی بزګر. پنځم توری د جی توری دی چې دا په جم او ګاب باندې تلفظ کیږي. دلته لومړی لغات کې مثال واضح شوی دی get. دلته دا په ګاف باندې تلفظ شوی دی، خو ځینې داسې حالتونه هم شته هر کله چې د جی څخه وروسته د آی او ای توري راسي، کله کله په جم او کله کله هم په ګاف باندې تلفظ کیږي. اوس کټ مټ داسې بل مثال لکه د جنرال، هلته هم جی ای راغلی ده مګر بیا هم په جم تلفظ کیږي، مګر دلته دغه خلاف هم همغسې قانون دی، د جی څخه وروسته ای راغلی ده مګر په ګاپ تلفظ کیږي. اوس په دې مثال کې دلته ګاپ واضح شوی دی. شوګر لغات کې تاسو وګورئ جی راغلی ده، دا موږ داسې وایي شوګر معنا بوره. شوګر. شپږم توری د اچ توری دی چې دا په هی حلوا او دوه سترګې یې باندې تلفظ کیږي. لکه هارد لغات کې هارد، په دې کې مثال واضح شوی دی. تاسې اچ ته وګورئ، اچ لومړی راغلی دی، دا ډول تلفظ کوو هارد معنا سخت. هارد. او اووم توری د جی توری دی چې دا په جم او ژ باندې تلفظ کیږي. مثال په جست کې واضح شوی دی چې دلته په جم باندې تلفظ کیږي. جست فقط. جست. اتم توری د کې توری دی چې دا په کاف باندې تلفظ کیږي. لکه کیک لغات کې مثال په کیک لغات کې واضح شوی دی. کیک معنا په لغته وهل یا په یو شی په پښه وهل. کیک. ځینې استثناءات هم لري، هر کله چې د کلمې په سر کې کې د ان څخه مخکې راشي هلته د کې توری نه تلفظ کیږي. دا یو قانون در سره یاد کړئ. اوس په دې لغات کښې مثال واضح شوی دی چې دلته موږ تاسې کې نسو ویلی. کې راغلی ده لیکل کیږي خو ویلی یې نسو. دا موږ او تاسې په کنو باندې نسو ویلی، دا یوازې په نو باندې ویلی سو. نو یې معیاري بڼه ده. نو معنا پوهېدل. نو. نهم توری مو هم د ال توری دی چې دا په لام باندې تلفظ کیږي. مثال په لیټر لغات کې واضح شوی دی. لیټر کې تاسو ګورئ لومړی توری چې دی د ال توری دی. لیټر معنا لیک یا خط. لیټر د ال توری ځینې استثناءات هم لري چې دا باید در سره یاد کړئ. هر کله چې د کلمو په منځ کې د ال توری د کې څخه مخکې راغی هلته خپل آواز له لاسه ورکوي، نه تلفظ کیږي. اوس په دې ځای کې موږ مثال ورکړی دی د واک ته. دا داسې نسو ویلی چې والک نه تلفظ کیږي، غلط دی. که مو تر اوسه پورې والک تلفظ کوئ یا مو مخته راتی په والک باندې مو وایه، نو اوس به یې په واک باندې وایاست. ال لیکل کیږي خو خاموشه دی، نه تلفظ کیږي. واک معنا قدم وهل. واک. ډیره مننه دوستانو، هیله ده چې تاسې زموږ د دریم درس څخه هم ډیر څه زده کړي وي. نن مو تاسو ته د بې آوازو تورو یوازې 9 توري وړاندې کړل، پاتې توري په 4م درس کې تاسو ته وړاندې کوو. هیله ده چې زموږ د یوټیوب چینل سره سبسکرایب کړئ او د نورو ملګرو سره یې هم شریک کړئ. ډیره مننه.